ضمیر خان د خیبر پختونخوا منزل میا منډی بازار کې د تیرو 25 کلونو تجارت کوي. د افغانستان پوله دغلته د 10 کیلومترو نه هم کم ښودل کیږي. شاوخوا 15 کاله وړاندې د او د درونو دغه بازار کې کاروبار کولو. نو موږ په خپله چې کومه دی 15 ورونو او اوس هم الحمدلله زمونږ د 15 واړو ورونو روزګار دلته بحالو او موږ یوه اینو اخیستې وه او دریم دوکانونه یو ورور به هم د بهره نه سودا راوړله جلال آباد نه ګورسل په لاره باندې او باقي موږ باندې نور هینډل کوله او خرڅوله لا به ضمیر خان وایي دی به ټرکونو کې الکترونیک سامان لکه کمپیوټرې، ایر کنډیشنرې، د اوبو پمپونه، شیمپوان، صابونونه، غوړي او د خوراک تیل، سایکلې، غرض هر قسمه څیزونه راوړل. ګاګ پی د 400 مردان او پیښور د یو عام خریدار ترڅنګ غټ دکاندارانو او تر دې چې د پنجاب نه به هم غټو کاروباریانو د مخصوصو شیانو فرمایش کولو او سودا به هم دغلته کوله. خو وایي بیا د ترهګرۍ د اضافې په وجه د ګورسل لاره 2011 کې پاکستاني ځواکونو وتړله چې ورسره د دی تجارت هم ختم شو. د سیمې په تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکي ماهران وایي پاکستان افغانستان سره د خیبر پختونخوا په 14 لارو رسمي تجارت کولی شي، خو دا وخت د بدو امنیتي حالاتو له امله صرف 3 لارې خلاصې دي، باقي 11 په مکمله توګه تړلې پرتې دي. خو په کار دا ده چې دواړه حکومتونه په دې خصوصي د دواړو حکومتونو ګټې دي او د دې قومونو غم وخوري چې دې قومونو ته دا لارې خلاصې شي. چېرته چې د تجارت په غرض کولاویږي چې هلته د تجارت په غرض کولاو شي، چېرته چې یوازې د مسافرینو امیګریشن ضرورت وي چې هلته د امیګریشن په توګه باندې دغه لارې خلاصې شي، نو دغه خلکو به تګ راتګ اسان شي او چې اول دا تګ راتګ اسان شي نو وروستو روابط په خپله ښه کېږي، بیا ورسره تجارت هم په خپله ښه کېږي او ورو ورو دا خلک به مې زده کړي چې قانوني تجارت څه دی او غیر قانوني تجارت څه دی. شاهد حسین زیاتۍ د کال 2000 نه واخله تر 2012 پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د $1 بلین نه تر $3 بلیونو ته جګ شو او تمه وه چې دا به $15 بلیونو ته اوچتېږي، خو دا د پورته کېدو په ځای په ښکته لاړو. وایي د دی د څېړنو تر مخې د منځنۍ ایشیایي هیوادونو او هند ترمنځ که په دې لاره تجارت ته لارې سمې کړی شي نو د $100 بلیونو د تجارت زمینه برابر ده. خو ضمیر خان د را روانو وختونو نه خوشبینه نه ښکاري. وایي میا منډی بازار کې د 500 نه زیاتو دوکانونو کې اوس 50 هم نه دي پاتې شوي. کوم روزګار چې اوسې به د 2000 نه واله د 2010 پورې هغه روزګار ته چې نن وګورئ نو 8% یا 15% روزګار دا د منځه لاړې، صرف 15% یا 20% روزګار او هغه خلک په روزګار کې پاتې شو. باقي څه بې روزګار زما خپل لونه څنګه مې تاسو ته ویلې 4 لونه دې وخت کې زما د دې روزګار نه تل یو پروت کار کوي، یو سعودي کې دی، یو دوبۍ کې دی، یو مسکات. پوهان نظر لري پښتونخوا د منځنۍ او سویلي ایشیایي هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو اضافو کې مثبت کردار لوبولی شي چې ګټه به یې د منطقې ټولو هیوادونو او قامونو ته وي، خو دی وایي د دې دپاره به ړومبیا د هر قسمه ترهګرۍ مخنیوی کول وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.